بسم الله الرحمن الرحیم. هند یو ځل بیا د افغانستان په سر پاکستان ته ګواښ وکړ. نن ویډیو کې درته د هند هغه خبرې وړاندې کوو چې د افغانستان په سر یې پاکستان ته کړي دي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د داسې جالب معلوماتو لپاره سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. هند وايي پاکستان د افغانستان کې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. هند د ملګرو ملتونو له لوري د خپاره شوي راپور تر خپرېدو وروسته چې پکې ویل شوي طالبان لا هم له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې لري، ویلي دوی د یاد راپور په اړه اندېښمن دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان انوراګ سرسوتی وايي دوی له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د پاکستاني ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه لرله او د طالبانو او نړیوالو ترهګرو په تیره بیا د القاعده ډلې ترمنځ اړیکه کې پاکستان پوره ونډه لري، ځکه چې د نوموړي په وینا پاکستان د ترهګرو ډلو د انسجام او همغږۍ تر ټولو ستر بستر او مرکز دی. هغه زیاته کړې تر 1500 پاکستاني ترهګر لا هم په افغانستان کې فعالیت کوي او دا مسله د دوی لپاره د جدي اندېښنې وړ ده. انوراګ زیاته کړې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي څو د ترهګرو له دوامداره ملاتړه لاس واخلي.